آیا رښتیا به اوس موږ د واتس اپ نه هم پیسې ګټو؟ دې سایټ ته تاسو کتلی شئ دا یو ویب سایټ دی، په دې کې چې تاسو خپل یو ملګری انوایټ کړئ، تاسو ته 5600 روپۍ میلاو شي چې دغه بیا تاسو خپل ایزي پیس او جیس کیش اکاونټ ته وډرا کولی شئ. دا کوم ویب سایټ چې دی د ډبلیو ای ټول په نوم، کوم ته چې گو شیر هم ویلی کېږي، د دې باره کې به تاسو خامخا اورېدلي وي، ځکه د دې ویب سایټ ډېر وخت کېږي د ډېر مخکې نه را روان دی. خو ډېرو ملګرو دې باره کې ما نه پوښتنه وکړه چې د دې اکاونټ څنګه جوړېږي، په دې کې ارنینګ څنګه کېږي، او آیا دا ریل دی که فیک دی، څه ریسک دا پکې شته که نشته. نو دې باره کې زه تاسو ته نن مکمل معلومات درکوم. که تاسو پکې اکاونټ جوړ کړی وي یا اکاونټ جوړول غواړئ، د هغې نه مخکې تاسو دا ویډیو یوه پیره لازمي پوره وګورئ. تاسو به د دغه ویب سایټ په باره کې مکمل معلوماتو نه خبر شئ چې آیا په دې کې ریسک شته که نشته، دا ریل دی فیک دی، او په دې کې اکاونټ څنګه جوړېږي، په دې کې ارنینګ څنګه کېږي، وډرا څنګه کېږي، هر څه معلومات تاسو درکوم. د ټولو نه اول کله هم چې تاسو په دې ویب سایټ کې اکاونټ جوړ کړئ، نو تاسو په دې کې بیا په خپل واتس اپ سره لاګین کېږئ. یعنی که تاسو په خپل واتس اپ سره نه لاګین کېږئ، نو بیا تاسو د دې ویب سایټ نه ارنینګ نشئ کولی. چې کله تاسو په خپل واتس اپ سره لاګین شئ، نو هغې نه پس تاسو ارنینګ سټارټ شي، ډیلی بیس باندې به تاسو ته ارنینګ کېږي. او چې کله هم تاسو خپل یو ملګری په دې کې انوایټ کوئ، نو هغه ته به هم تر هغه پورې ارنینګ نه میلاویږي، او نه به تاسو ته تر هغه پورې ارنینګ میلاویږي د هغه ملګري نه، تر څو پورې چې هغه په دې کې په واتس اپ سره لاګین شوی نه وي. چې کله په واتس اپ سره لاګین شي، تاسو ته به هم 5600 روپۍ د یو ملګري په انوایټ کولو میلاو شي. دغه شان دي تاسو نور هم د دې نه ارنینګ دا کولی شئ، او کوم ارنینګ چې کوئ، نو بیا تاسو د دې نه په اسانۍ سره وډرا کولی شئ ایزي پیس او جیس کیش اکاونټ ته. خو په دې کې ریسک شته، او ریسک دا دی چې په دې کې به تاسو په خپل واتس اپ سره لاګین کېږئ. نو چې کله هم تاسو په واتس اپ سره لاګین کېږئ، ستاسو کومه اکټیویټي چې ده د واتس اپ کومه ډیټا دا چې ده د دې ویب سایټ والا په کنټرول کې ده، دوی هر ټایم کتلی شي. اوس دا پته نه لګي چې دوی ستاسو د واتس اپ اکاونټ سره څه چل کوي، د څه دپاره استعمالوي، د دغه باره کې پته نشته. نو دا ریسک پکې شته چې تاسو به واتس اپ سره لاګین کېږئ، نو په دې سره ستاسو واتس اپ اکثر بندېدی هم شي. دا خطره پکې هم ستاسو واتس اپ بندېدی هم شي. ټیک ته دا ویب سایټ ډېر مخکینی دی، خو سبا لپاره دوی تاسو بلیک میل کولی هم شي. دغه شانتې ستاسو د واتس اپ په ذریعه د خلکو سره فراډ سکیم هم کولی شي. د دغه نه علاوه نورې دوکې دا پې کولی شي چې د هغې په وجه به سبا بیا تاسو راګیرېږئ. نو دا ریسک پکې شته. که تاسو دا ریسک اوچتوئ او په خپل واتس اپ سره لاګین کېږئ، نو بیا تاسو ښه ښکلی ارنینګ دا کولی شئ. د دغه نه علاوه بل دویم اپشن دا دی، که تاسو خامخا په دې کې اکاونټ جوړوئ او پیسې ترې ګټل غواړئ، نو بیا تاسو نوی واتس اپ اکاونټ جوړ کړئ، په هغې سره په دې کې لاګین شئ. نو دونه ده چې سبا لپاره تاسو بلیک میل کېدی دا نه شئ، خو بیا هم ریسک په ختم نه وي، بیا به هم ریسکي کار وي، ځکه دا پته یې نه لګي چې دوی ستاسو په واتس اپ سره څه چل کوي، د چا سره سکیم کوي، فراډ کوي، څه قسمې څه کوي، نو د هغې پته نه لګي، د هغې به بیا تاسو په خپله ذمهوار یې. نو که اوس پکې تاسو اکاونټ جوړول غواړئ، ډېرو ملګریو چې اکاونټ به څنګه جوړېږي هغه طریقه به هم در وښایم چې اکاونټ یې څنګه جوړېږي. خو ریسک یې ما تاسو ته وویې چې واتس اپ پکې لاګین کول دي، چې هغه بلکل ریسکي کار دی. ما پکې په خپله ډېر مخکې اکاونټ جوړ کړی دی، خو لاګین کړی مې نه دی، او نه مې په واتس اپ سره کنیکټ کړی دی، ځکه چې زه دا ریسک نه اوچتول غواړم. نو تاسو ته هم وایم چې ریسک مه اوچتوئ. که تاسو خامخا ریسک اخلئ، بیا تاسو په نوي اکاونټ سره ټرای کوئ، خو بیا هم ریسک په ختم نه وي. اوس تاسو په دې کې اکاونټ څنګه جوړوئ، په دې کې ارنینګ څنګه کېږي، وډرا څنګه کېږي، د هغې طریقه کار درته ښیم، طریقه یې زده کړئ. ملګرو ما تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک هم درکړی، د هغې هم تاسو جاین کولی شئ. که لینک باندې نشئ کولی، نو بیا به راشئ په خپل موبایل کې به ګوګل لوړئ، په سرچ کې به ولیکئ APKZS او سرچ به کې د ولدې سایټ پر راولي apkzs.com په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسو په دې سرچ بټن کلیک کوئ. په سرچ کې به تاسو PKR 5600 ولیکئ او سرچ به یې کوئ. دا تصویر به راواخلي، په دې به کلیک واخلئ. ښکته به راشئ، په جاین ناو به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو کلیک کړئ دا پیج به ګلاب شي، ښکته به راشئ. دلته به تاسو اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ به څنګه جوړوئ، دلته به تاسو نمبر ورکئ، په دې پسې کې به تاسو ایمیل آی ډي ورکئ، کوم جیمیل اکاونټ چې وي، بیا به تاسو پاسورډ ورکئ، او بیا به دا کیپچا سلیکټ کړئ، او د دې ځای نه به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ. چې څنګه هم تاسو په نیکسټ کلیک کړئ، تاسو سره به د دې ویب سایټ هوم پیج راوړي. دلته به تاسو سره دا پیج شو کېږي. نو دلته تاسو اول په دې طریقه کار پوه کړم. دلته دا هوم آپشن دی، په دې به کلیک کړئ. دلته چې تاسو کلیک کړئ، دلته به تاسو نه یو څو آپشنونه غواړي. ستاسو اکاونټ به جوړ شي، نو تاسو ته چې روز مکمل شي 80 روپۍ میلاو شي. بیا به تاسو واتس اپ لاګین کړئ، نو تاسو ته به روزانه 1000 روپۍ میلاویږي. بیا به تاسو خپل بینک اکاونټ چې کوم دی هغه به ایډ کړئ، صحیح شو، یعنې پیسه جیس کیش اکاونټ به ایډ کړئ د وډرا دپاره، مخکې نه به ایډ کوئ. بیا به تاسو ملګری انوایټ کوئ. که ملګری یعنې که تاسو کې ملګری انوایټ کړئ، نو پای به تاسو ته 5600 میلاویږي، چې ډېر زیات بونس ورکوي په دې باندې. خو چې هغه ملګری هم ستاسو دلته راشي واتس اپ لاګین کړي، یعنې واتس اپ لاګین کول پکې مست دي په دې کې، صحیح شو. دوی ته د هغې ډېر زیات ضرورت دی. نو هغه کې تاسو اول لاګین کوئ. نو دغه نه دلته دا د انوایټ آپشن دی، په دې چې تاسو کلیک کوئ،
دا کاپي لینک دی دا لینک په تاسو د دې ځای نه کاپي کوئ خپل ملګري ته به یې لیږئ چې هغه پکې هلته اکاونټ جوړ کړي یو څو ورځې دا استعمال کړي ریوارډ چې دی کلیم کړي نو تاسو ته به 5600 روپۍ میلاو شي دلته دا اکټیویټي اپشن دی په دې چې تاسو کلیک کړئ په اکټیویټي کې دلته ټول هغه کارونه دي کوم چې به تاسو د ورځې کوئ یعنې کله چې تاسو په وټساپ سره لاګین شئ نو دا کارونه به تاسو روزانه کوئ صحیح شو دا د کنټینیو آنلاین بونس دا آنلاین څه بونس دی هغه به تاسو کلیم کوئ نیو بای بونس دی دا به کلیم کوئ ځکه ما اوسه پورې وټساپ پکې نه دی لاګین کړی صحیح شو زه ریسک نه اخلم وټساپ پکې نه لاګین کوم دلته مای ټیم لیول دی نو په دې چې تاسو کلیک کړئ ستاسو د ټیم کم لیول چې هغه به تاسو ته شو کېږي دلته صحیح ده چې څونه ارنینګ تاسو د ملګرو نه شئ څه قسم یې څه ده دلته به شو کېږي او د دغې نه علاوه دلته می اپشن دی په دې چې تاسو کلیک کړئ په دې ځای کې به ستاسو ټوټل بیلنس شو کېږي صحیح شو ښکته به راشئ د ټیم نه څو راغلی دی د وټساپ په ذریعه تاته څو شوی دی یعنې ډیلی بیس باندې ارنینګ شوی دی او دغه شانتې نور ارنینګ څو شوی دی مکمل به دلته شو کېږي او دلته به تاسو سره د ویډرال دا ریکارډ وي ټیک شو او ویډرا که کوئ نو د دې ځای نه تاسو کولی هم شئ صحیح شو اوس په دې کې به تاسو وټساپ څنګه لاګین کوئ که تاسو خامخا وټساپ لاګین کوئ نو دا سټیټ کم اپشن چې دی په دې به کلیک کوئ او دلته به تاسو په دې لاګین ټو وټساپ باندې کلیک کوئ بیا به تاسو په دې نیکس باندې کلیک واخلئ دلته به ځان خپل یو پروفایل دی کې سلیکټ کړو په دې نیکس په کلیک کوئ دلته به بیا په دې نیکس کلیک کوئ دلته به تاسو په دې یو اپشن کلیک واخلئ دلته به تاسو د وټساپ نمبر ورکړئ کم وټساپ چې تاسو دې کې لاګین کول غواړئ خو دا خبره بیا هم واورئ چې ریسک کې ډېر زیات دی بیا درته وایم خپل اوریجنل وټساپ پکې چېرته هم لاګین نه کوئ که خامخا پکې تاسو لاګین کوئ نو خپل یو نوی وټساپ اکاونټ جوړ کړئ چې په هغې کې تاسو سره د سره څه میسجونه دا چا نه کړي ډیټا دا پکې نه وي نو هغه پکې لاګین کوئ بیا به تاسو په دې ګیټ باندې کلیک کوئ کې تاسو له به دا یو کوډ درکړي دا تاسو لیدلی شئ دا کوډ به اوس تاسو په خپل وټساپ کې لګوئ کوم وټساپ چې تاسو دلته دا نمبر ورکړی وي ملګرو په وټساپ کې تاسو به دې 3 ډاټ کلیک کوئ دلته په دې لینک ډیوایس کلیک کوئ بیا په لینک ډیوایس کلیک کوئ یوز موبایل ډیټا کته به تاسو دا لینک وذ فون نمبر انسټیټ ویخ کې اپشن دی دا دی وګورئ ورته دا چې دی صحیح شو په دې به تاسو کلیک واخلئ او کم کوډ چې تاسو درکړی به تاسو دلته ورکړئ ګورئ دا کوډ ما ورکو دا به اوس په دغه ویب سایټ کې لاګین شي صحیح شو که زه دلته څه میسجونه څه هم کوم ما سره په دې وټساپ کې څه ډیټا وي نو هغه په دغه ویب سایټ کې هم کتلی کېږي صحیح شو دلته اوس وګورئ وټساپ لاګین شو دا اوس تاسو کتلی شئ د آنلاین شو سټیټس صحیح شو چې دا سټیټس تاسو سره آنلاین وي ستاسو کار به صحیح جاري وي اوس دې کې ارنینګ به څنګه تاسو ته ایډ کېږي اوس ګورئ زموږ 0 هاور شوي دی 0 صحیح شو چې دا کله د خپل ټایم پوره شي د دې چې کله دا ټایم اوړي ستاسو څونه آنلاین یې چې څو پورې تاسو په دې کې ستاسو وټساپ لاګین وي او تاسو دا ویب سایټ کله کله وزټ کوئ نو دلته به چې څونه ګنټې اوړي تاسو به دلته ارنینګ جمع کېږي صحیح شوه اوس که ویډرا تې تاسو کوئ نو څنګه به کوئ د هغې دپاره به تاسو په دې هوم ته راشئ او دلته به تاسو په دې درېیمني اپشن کلیک واخلئ دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ پسې به تاسو فون نمبر ولیکئ CNIC وي هغه به ورکئ بینک اکاونټ ایزي پیسې جیس کیش وي کم یو وي صحیح شو دغلته به هم ایزي پیسه جیس کیش ولیکئ دلته هم ورکئ بیا په دې باندې کلیک کوئ صحیح شو دلته به سبمیټ باندې کلیک کوئ ستاسو دا ډیټیل به سټور شي نو چې بیا کله هم تاسو ویډرا کوئ ویډرا لپاره به تاسو د می اپشن کلیک کوئ بیا به دلته ښکته راشئ انیشیټ ویډرا په دې به تاسو کلیک واخلئ تاسو ته 100 روپۍ هم ویډرا کولی شئ 2200 هم کولی شئ 5500 هم کولی شئ 33000 او 55000 خو په دې کې زما خیال دا یو شرط دی چې څو ته تاسو یوه پیره ویډرا کوئ نو بیا هغه ویډرا تاسو دوباره نشئ کولی د هغې نه چې زیاته کمه وي هغه به کوئ نو ملګرو دا طریقه کار په دې طریقه تاسو اکاونټ جوړولی شئ صحیح ده اوس که تاسو ریسک اخلئ نو داسې اکاونټ جوړ کړئ ارنینګ پکې سټارټ کړئ خو ریسک ذمهواري به ستاسو خپله وي څه نقصان تاسو ته رسي نو به ستاسو خپل سر ذمهواري وي صحیح ده دغه طریقه کار دی د دغه نه علاوه که تاسو چېرته پکې اکاونټ جوړ کړی وي او تاسو د دې نه لرې کول غواړئ وټساپ ته تاسو انلینک کول غواړئ چې دوی سره دا وټساپ هسټري را نشي نو هغې دپاره هم اسان طریقه کار دی بیک په راشئ وټساپ ته وټساپ کې وبره په دې 3 ډاټ کلیک کوئ بیا په دې لینک ډیوایس کلیک کوئ او دلته به بیا تاسو سره دا اپشن شو شي کم چې لاګین شوی وي دا د ګوګل کروم لاګین دی صحیح ده په دې به کلیک کوئ دلته به تاسو لاګ آوټ شو شي په دې لاګ آوټ کلیک کوئ دا به لاګ آوټ شي نو په دې طریقه به تاسو وټساپ محفوظ شي